فرانسه دولتي ښوونځیو کې د حجاب پر اغوستلو بندیز لګوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موږ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. فرانسه دولتي ښوونځیو کې د حجاب پر اغوستلو بندیز لګوي. د فرانسې پوهنې وزیر ویلي چې په دولتي ښوونځیو کې د ابایا یا حجاب پر اغوستلو بندیز لګوي. ابایا پراخي او اوږدې جامې دي چې مسلمانې ښځې یې اغوندي. د فرانسې پوهنې وزیر ګابریل اتل ویلي دغه قاعده به د سپټمبر پر 4مه د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره سم پلي شي. فرانسه په عامه ښوونځیو او دولتي ودانیو کې د مذهبي سمبولونو پر اغوستلو د سخت بندیز اوږده مخینه لري او استدلال یې دا دی چې مذهبي نښې د دغه هیواد له سیکولارو قوانینو سره اړخ نه لګوي. دغه هیواد له 2004 کال راهیسې په عامه ښوونځیو کې د پړوني پر سرولو هم بندیز لګولی دی. ښاغلي اتل د فرانسې ټي اف یو ټلویزیون سره خبرو کې ویلي چې کله ټولګي ته ننوځئ نو باید ونشئ کړئ چې زده کوونکي تشخیص کړئ. ما پریکړه کړې چې نور په ښوونځیو کې ابایا نشي اغوستل کېدی او دا پریکړه له څو میاشتو بحثونو وروسته شوې. اوس مهال د فرانسې په ښوونځیو کې دغه جامه ډیره اغوستل کیږي او د په سیاسي پاړکي کې اختلاف راولاړ کړی دی. ښي اړخي ګوندونه پر دې ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید ابایا بنده شي، خو کیڼ اړخو بیا د مسلمانو ښځو او نجونو د حقونو په تړاو د اندېښنې غږ پورته کړی. ګابریل اتل ویلي چې د دوبنیو رخصتیو له پای ته رسیدو وروسته به د ښوونځیو له بیرته پرانیستل کېدو وړاندې په دې تړاو په ملي کچه اصول روښانه کړي. فرانسې 2010 کال کې په عام محضر کې د بشپړ مخ پټولو پر حجاب هم بندیز ولګاوه او دا اقدام دغه هیواد د 15 میلیوني مسلمانې ټولنې له غوسې سره مخامخ شو. فرانسې له 19مې پیړۍ راهیسې په ښوونځیو کې د سترو صلیبونو په څیر د عیسوي سمبولونو په ګډون پر مذهبي نښانونو شدید بندیز پلي کړی او په دې توګه غواړي د عامه زده کړو پر سکتور د هر ډول کاتولیکي اغیزې مخه ونیسي. دغه هیواد د کلونو په اوږدو کې د خپلې ټولنې او وګړو له بدلېدو سره په دې تړاو نافذه قوانین هم بدل کړي چې اوس د مسلمانانو پړونی او د یهودیانو کې په هم پکې رانغښتل شوي، خو ابایا تر دې دمه له دغه محدودیته بهر پاتې ده. فرانسه کې د اسلامي سمبولونو په اړه بحثونه تر هغې راوروسته ډېر شوي چې یوه چچنیایي کډوال په 2020 کال کې د پاریس په یوې څنډه کې ښوونځي ته څیرمه له یوه ښوونکي سامویل پتي سر پرې کړ. دغه ښوونکي خپلو زده کوونکو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یو منسوب کاریکاتور ښودلی و. ګابریل اتل 34 کلن دی او روان اوړی د ولسمشر ایمانویل ماکرون لخوا د پوهنې وزیر وټاکل شو. دا د هغه لخوا د پالیسیو په تړاو لومړنۍ ستره پریکړه ده. CFCM چې فرانسه کې په ملي کچه د ګڼو مسلمانانو ټولنې استازی بنسټ دی، ویلي جامې یوازې دیني نښه او سمبول نه دی.